بسم الله الرحمن الرحیم. د ذهین افیشل یوټیوب چینل ګرانو خوږو لیدونکو، په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. خوږو ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د جیمیل هغه مشکل، یعنې کله چې موږ چاته ایمیل استوو د هغې کې ایمیل نه استول کیږي او آوټ باکس کې پاتې کیږي، یعنې دغسې وي. زه تاسو ته راوړم دنې په دغه سور خط ورسره وي او ایمیل نه استول کیږي. خوږو ملګرو، د دې مشکل حل لپاره لومړی خو تاسو باید خپل جیمیل اپډیټ کړئ. کله چې اپډیټ کو یا هم بغیر د اپډیټه هم کار کوي، خو تاسو باید اپډیټ کړئ تر څو نوی ورژن کې شي، او نو دا مشکل بیا د پاره منځته دومره نه راځي. دا چې کله هغه وخت کې دا مشکل راځي کله چې تاسو یو اسناد وي، یو سی وي وي یا کوم بل څه وي تاسو بل چاته لیکئ او هغه لږ مقصد د دې سایز غټ وي، نو په دې خاطر باندې دا دلته پاتې کیږي او نه استول کیږي. صحیح ده. تاسو به خپل جیمیل کې کله چې تاسو استوئ تاسو به آوټ باکس ته راشئ، دلته به دا جیمیل پاتې وي. صحیح، یو وي، دوه وي، درې وي، هر څومره وي. دلته به تاسو یو دوه ریفریش ورکوئ، یو یا دوه. صحیح ده. بیا به داسې کلیک پرې وکړئ، که ونه کړئ بیا هم سینډ کیږي. ګورئ دا د ډایرکټ سینډ شو. نو هر وخت چې کله تاسو چاته اسناد لیږلو، حتما تاسو یو ځل راځئ چېرته مو سی وي لیږله د جاب دپاره، وظیفې اپلای مو کوله، نو تاسو به حتما دلته آوټ باکس ته راځئ او دلته به تاسو خپل جیمیل چیک کوئ چې آیا لیږل شوي دي که نه دي لیږل شوي. تاسو به دې ته منتظر یاست چې ما جیمیل ایمیل مې استولی دی، خو هلته به نه وي تللی ځکه دلته به پاتې وي. نو دې دپاره به تاسو دلته راځئ او دوه ریفریش ورکوئ او تاسو سره به دا جیمیل استول کیږي. خوږو ملګرو، په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ. د الله په امان.